بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درې سه شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د رمضان المبارک په 20 نیټه ده چې د 1402 دوري حمل د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبرې ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د الفاروق قلوردو د 5مې سرحدي لوا د روزنې برخې څخه 45 تنه مجاهدینو فارغېدل. دغه کسان به د سرحداتو د ساتنې لپاره وګمارل شي. د اختر په شپو ورځو کې د ټکانو د مخنیوي په اړه د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی. خلک وایي دوی غواړي دغه شپې ورځې په ارامه فضا کې ترسره کړي. او د قلوردو د ارکانو رئیس په مشرۍ د اختر ورځو د امنیت په اړه غونډه. په دې ناسته کې د تلاشیو مرکزونو پر جوړولو خبرې وسوې. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د 200م الفاروق قلوردو د 5مې سرحدي لوا څخه 45 تنه مجاهدین د ډي سي توپ، هاوان، 2 ملي یازیو او نورو درندو وسلو د مسلکي زده کړو څخه فارغ او په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې د دې قلوردو مسؤلینو، علما کرامو او مجاهدینو ګډون کړی وو. دغه سرتیري د سرحدي کنډک په چوکاټ کې د لویدیځ زون د سرحدونو د ساتنې په موخه وګمارل شوه. په پای کې دغه مراسم د نظامی پریټونو په ترسره کېدو سره د تصدیقنامو او ډالیو په ویشلو سره پای ته ورسېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي معین وایي په کابل کې خبريالانو ته د هویت تثبیت د کارتون ویش پیل کړي او په ولایتونو کې به هم پیل شي. مولوي حیات الله مهاجر فراهي زیاته کړه تثبیت شوي خبريالان د مکتوب پرته ادارو ته ورتللی شي او خپل رسنیز فعالیت ترسره کولی شي. مولوي فراهي د ولایتونو خبريالانو لپاره د تثبیت وروسته د مرکز څخه کارتونه صادریږي. هغه زیاته کړه د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او د کارتونو په ویش سره به دغه ستونزې حل شي. مولوي فراهي دا هم زیاته کړه چې د دې وروسته به د ګنګوسو خبرونو او د اسلامي امارت ضد بې اساسه خبرونو څخه هم مخنیوي کیږي. د هرات خلکو د اختر خوشي لپاره د ټکانو د منع کېدو په اړه د اسلامي امارت د پریکړې څخه هرکلی کړی دی. هغوی ټینګار وکړ چې اوس مهال په ارامه فضا کې د روژې مبارکې وروستۍ ورځې تیروي او د اختر د خوشي لپاره چمتووالی نیسي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو سره همکار دي. د هرات سیمه ییزې ادارې هم د خلکو څخه غوښتي چې د هر ډول پټاقیو او وسایلو د کارولو چې د خلکو د آرامش د ګډوډۍ لامل ګرځي مخنیوي په لاره کې همکاري وکړي. نورحال په راپورټ کې د هرات خلک د اختر په شپو ورځو کې د ټکانو مخنیوي په اړه د اسلامي امارت د پریکړې هرکلی کوي. د هغوی په وینا اوس مهال په ارامه فضا کې د هر ډول ویرې پرته د ژوند چارې پر مخ بیایي او د خلکو څخه غواړي چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو سره لا همکار واوسي. ایگو یک گپ خوب است، ما از استقبال میکنیم. ما تقریبا 6-7 سال میشه همینجا زندگی میکنم. کاروبار زندگیم همینجا است. وضعیت خوب الحمدلله. وقت شام برای مثل که روز میباشه یک شهر خوب روشن است و دومی که مردم میبراین امنیت است الحمدلله. د بل لوري د هرات سیمه ییزې ادارې مسؤلانو هم د شادیانه ټکانو د مخنیوي خبر ورکړی دی او د خلکو څخه یې په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. طبعا فایرهایی که صورت میگیره شبهای عید سبب رفع آرامش مردم میشه. فایرهای شادیانه کاملا ممنوع هست. اداره محلی هرات از تمامی مردم عزیز هرات میخواهد که از فایرها و پتاقیهای شادیانه خودداری نمایند تا که سبب مختل شدن فضای مناسب و برهم زدن آرامش مردم عزیز ما نشوند. دا ټول په داسې حال کې دي چې د هرات خلک په دې ولایت کې د موجوده امنیت څخه خوښ دي او د امنیتي مسؤلانو د زیار څخه ستاینه کوي. د اختر په ورځو کې د امنیت د ډاډه تامین په مخه د 200م نمبر الفاروق قلوردو د ارکانو رئیس په مشرۍ یوه غونډه جوړه شوه. د الفاروق قلوردو د ارکانو رئیس ملا عبدالرزاق د نیکمرغه کوچني اختر پر رسیدو او د خلکو د ښه امنیت ساتنې په مخه د قلوردو اړوندو برخو سره ناسته وکړه. په دې ناسته کې چې د قلوردو د لومړي لوا قومندان هم حضور درلود، په ښار دننه او شاوخوا کې د تلاشیو مرکزونو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرې وشوې.
د وتلو خلاقیتونو ډلې د قرآني برنامو د پراختیا په موخه یوه ناسته جوړه کړه. د دې پروګرام د پرمخ بیولو موخه د دیني او قرآني علومو لا پیژندنه او په دې مبارکه میاشت کې د یو شمېر وتلو څیرو ویناوې بللې دي. د دې پروګرام یو شمېر برخوالو د داسې پروګرامونو هرکلی کړی دی او وایي ځوانان باید د دیني او قرآني علومو د زده کړې لپاره نور هم وهڅول سي. نور حال په راپورټ کې. د باب الریان دریم فصل چې د وتلي خلاقیت د لوري پیل شوی و پای ته ورسید. د دې پروګرام د پرلار اچولو موخه د دیني او قرآني ارزښتونو او روژې مبارکې د ښېګڼو معرفي کېدل بلل شوي دي. هدف آشنایی مردم با موضوعات اسلامی و انگیزه برای جوانان این که به همچون برنامه‌های رو بیاورند، همچون برنامه اشتراک بکنن و بیشتر معلومات پیدا بکنن و از عنعنات خود. قسمی که معلومه باب الریان یکی از درهای بهشت است که مخصوص روزه‌داران هست. کسانی که روزه دارند در دنیا روز در صیام هستند و شب در قیام هستند، این دروازه یا این باب مخصوص اونها هست که اینها میتوانند وارد از او در وارد بهشت خدا شوند. همچون برنامه ها یک انگیزه جدید و یک انگیزه خاص را برای قشر جوان و یک قشر که تازه اونها به سر پا استاد شدن یعنی ایجاد میکند و خیلی خوب هست. همچون برنامه ها برگزار شد و همچون برنامه ها برگزار میشه و کسی که اینها را حمایت کنه همچون ما از اونها سپاسگزار هستیم. یو شمېر ځوانانو د داسې دیني او فرهنګي برنامو د جوړېدو څخه هرکلی کړی دی او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت په راتلو سره دیني او قرآني علومو ته د ځوانانو هڅونه او لیوالتیا ډېره سوې ده. همچون برنامه های نه تنها باید به ماه مبارک رمضان باشه، به غیر از ماه مبارک رمضان هم باشه اجر و ثواب داره. باز چون ماه مقدس رمضان که هسته یک ماه که سردار ماها هست، ماه عبادات و اطاعت الله رب العالمین است. باز عباداتی که ما و شما تلاوت هایی که انجام بدیم چون نزول قرآن است، ثواب از او با ما و شما معلوم داره که بیشتر او دروازه های دوزخ بسته و دروازه های بهشت باز است. وقتی یک نفر که میایه با خود با جمع میکنه 10 نفر دیگر میاره به این محفل اشتراک میده. وقتی میاسه میکنم دل آرام میشه با چی؟ با نور علم، با نور علم، نور قرآن که هست. خیلی خوب ببین راستام میتونه که پیش بره. این برنامه که هست امسال 3 سال میشه که برگزار شده. امسال که هست ریاست ارجاع اوقاف به دوش گرفته و مسئول برنامه هم که هست آقای شبیر رئیس تیم خلاقیت های برترن و ما خیلی سپاسگزاریم از اینا که این برنامه پر راه انداختن. د دې غونډې ویناوالو هم په دې میاشت کې د قرآن عظیم الشان تلاوت، نیک اعمال او د بېوزلو لاسنیوی ډېر اغیزمن بللی او د ثوابه ډک کار یاد کړی دی چې د نورو میاشتو په پرتله ډېر ثواب لري. جواب سلام مهمتر از سلامه. این نکته متوجه. در حالی که سلام کردن 69 فضیلت داره، جواب سلام 1 فضیلت داره. ولی در اینجا تأکید شده به جواب سلام دادن با لطف خوش و با جوابی بهتر او ردوها یا به رقم تو برابر از او باید رد بکنی. بعضی از دوستا عادت دارن نزدیک که میشن درود میگن. درود خب هم یک نوع سلامه یا به نحو دیگه بیان میکنن، ابراز محبت میدارن. اما خوبه که شما بدانین درسی که از این آیه مبارکه، درس سومی که ما میگیریم اینه که ملائکه به بهشتیان میگن سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. سلام باد بر شما. دا پر اساس حال کې د چې د دې نه مخکې هم دیني او قرآني پروګرامونه د روژې په مبارکه میاشت کې ترسره شوي دي. یو تن د وسلې د لیږد او ساتنې او د نشهیي توکو د پلور په تور نیول شوی دی. د هرات اتمې امنیتي حوزې پولیسو منصوبینو یو تن د وسلو د لیږد او ساتنې او نشهیي توکو د پلور په تور نیولی دی. د دې کس څخه 2 میله ټوپکچې، 2 سیټه ګرځنده ټلیفونونه، یوه اندازه نقدې پیسې او نشهیي توکي ترلاسه شوي دي. دغه سړی د یادو ځواکونو تر څار لاندې دی. 15 تنه د غلا په تور د اسلامي امارت ځواکونو د لوري نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د سیمه ییز کنټرول امریت موظفینو د لوري 15 تنه د غلا په تور د دې ولایت د مربوطاتو څخه نیولي دي. د دې کسانو څخه یو غلا کړی موټرسایکل او نور لوازم ترلاسه شوي او هغوی تر څار لاندې دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته.
ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات شهر المر 11 22 تیتی اشپاج، غوریان المر 11 22 تیتی اشپاج، کروخ المر 11 19 تیتی اته او پشتون زرغان المر 11 22 تیتی اشپاج. محترم لیدونکو، په همدې سره د دې مهال خبري ټولګه پای ته رسي. یو ځل بیا ستاسې پام د څو خبرونو سرټکو ته راګرځوم. د الفاروق قلوردو د 5مې سرحدي لوا د روزنې برخې څخه 45 تنه مجاهدینو فارغېدل. دغه کسان به د سرحداتو د ساتنې لپاره وګمارل شي. د اختر په شپو ورځو کې د ټکانو د مخنیوي په اړه د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی. خلک وایي دوی غواړي دغه شپې ورځې په ارامه فضا کې ترسره کړي. او د قلوردو د ارکانو رئیس په مشرۍ د اختر ورځو د امنیت په اړه غونډه په دې ناسته کې د تلاشیو مرکزونو پر جوړولو خبرې وسوې. محترم لیدونکو، دا خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.